हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु। नबी علیہ الصلوۃ والسلام ته بزان دای نږدې کوي چې کم کار د عبادت په نیت د عبادت په شکل کې نبی علیہ السلام کړی هغه عبادت په پاغه نیت سره پاغه شکل کې کوي. بعضی صاحبان بیا دی وای یا بدعت خو فرق نه کوي نو خدا صدریم بدعت ته نبی علیہ السلام صدری نه واغوستي نو کې ولې اغوندي دان غلطه توجیه ده. نو صدری خو ما په د نیت نه د اغوستي چې علامت پر صدری جنت راکړي هغه د دې ټولنې رواج د زه خپل د نسوارو د بلای کې ساتم. نو صدری مې نه اغوستي نسوارو د بلای به مې په غاړو په غاړه کوي خو یې خلک نه وایي نبی علیه الصلاة والسلام صدری نه د اغوستي کې ولې اغوندي ته به بیا ورته ووایه ښه نبی علیه السلام پرتوګ هم نه د اغوستی ټول وخت یې لنګ ته ولې لنګ نه وایي. نو بیا چې داسې د نبی علیه الصلاة والسلام په زوایدو سننو کې ته اتباع کوې صدري وکړه لنګ خو نو ووه نبی علیه السلام لنګ ولی په کتابو کې راځي وایي پرتوګ یې خوښېدی ښه خوند یې ورکاوه اغوستی په ټول وخت نه نو ته بیا ولې نه وایې لنګ. موږ وایو بدعت هغه شي ته ویل کېږي چې یو کار په نیت د عبادت کوي خو نبی علیه السلام نه یې کړی او یو د عادت په نیت وي چې عادت وي دلته په ټولنه کې عادت وي چیرې لنګوټې عادت وي خلک لنګوټې پر سر کوي چیرې خولۍ عادت خلک خولۍ پر سر کوي چیرې پرتوګ عادت وي هلته خلک پرتوګ اغوندي چیرې لنګ عادت وي هغه کارونه چې کړي دي نبی علیه السلام د علاقې د رواج په تقاضا کړي دي ټولو خلکو لنګونه ول نبی علیه السلام هم لنګ ول. گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت